له قطر څخه ښه خبرونه راغلل. مولوي محمد یعقوب مجاهد قطر کې له پاکستاني پلاوي سره بریالۍ ناسته ترسره کړل. پاکستان باید د هرې تېروتنې قیمت پرې کړي. خواجه آصف سخت وشرمېد. نا انسانه او نا اسلامه کړنې ترسره کړي. دا چې د قطر په غونډه کې څه پرېکړه ترسره سول، پاکستان به څنګه د خپلو بریدونو قیمت پرې کوي، او مولوي محمد یعقوب مجاهد تازه څه ویلي. بشپړ حال را سره هم د غربانو ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د قطر د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې دوحه کې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ په مهمه غونډه کې د اوربند پر ټینګښت او د دایمي ثبات د تامین لپاره د عملي میکانیزمونو پر جوړېدو هوکړه وسوه. اعلامیه زیاتوي چې دواړو لوریو منلې چې په نږدې ورځو کې به د تعقیبي غونډو لړۍ هم پیلوي، څو د اوربند د دوام او د اغیزمن تطبیق څرنګوالی یې وڅیړي او ډاډ ترلاسه سي چې دا پریکړه به په مؤثر ډول عملي کیږي. قطر هیواد هیله څرګنده کړې چې دا ګام به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو کمیدو، ثبات او د سیمې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره یو مهم پرمختګ وګرځي. یا د دې وی چې وروسته له هغې چې افغان ځواکونو پاکستاني پوځ رژیم ته درانه تلفات واړول، نو پاکستاني لوري له قطر او سعودي عربستان سره اړیکه ونیوله ترڅو د منځګړو په توګه اوربند ټینګ کړي. زلمی خلیلزاد هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند د هوکړې هرکلی وکړ. هغه د قطر او ترکیې د کوربتوب مننه کړې او دا هوکړې ښه خبر بللی. ذبیح الله مجاهد هم پر خپل ایکس پاڼه په یو خبرپاڼه کې لیکلي، په قطر کې د افغانستان اسلامي امارت او د پاکستان اسلامي جمهوریت د استازو ترمنځ مذاکرات د یوې توافقنامې په لاسلیک کولو سره پای ته ورسېدل. د مجاهد په وینا موږ دغې توافقنامې ته د رسېدو په لاره کې د ورونو هیوادونو قطر او ترکیې له هڅو ستاینه او قدردانۍ کوو. د دوه اړخیزو توافقنامې له مخې دواړو خواو سولې، یو بل ته احترام او د ګاونډیتوب ښه اړیکو ته په ژمنتیا تاکید کړی. دواړه غاړې د ډیالوګ له لارې د ستونزو او مسایلو د حل غوښتونکي دي. د دواړو اړخونو په کامل او معنادار اوربند توافق وکړ. پریکړه وسوه چې دواړو هیوادونه به یو د بل په وړاندې د عداوت هیڅ عمل نه ترسره کوي او نه به د هغو ګروپونو د بریدونو ملاتړ کیږي چې د پاکستاني حکومت خلاف دي. دواړه طرفونه به د یو بل په امنیتي ځواکونو، ملکي خلکو او تاسیساتو بریدونه نه کوي. په راتلونکي کې به د منځګړو هیوادونو په وساطت یو میکانیزم رامنځته کیږي چې دوه اړخیزه ادعاوې وڅیړي او توافقنامې عملي کړي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننه مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبه لپاره زموږ هم دغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.